په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته د کالم چارت جوړول در وښیم. د دې په خاطر چې چارت جوړ کړو اول باید خپله ډیټا انتخاب کړو. څه شو؟ نن چې انتخاب کړو انسرټ ته به لاړ شو. انسرټ ته چې راغلو د مثلث باندې به کلیک کړو. دغه عمودي شکل چې دی دا د کالم چارت په نوم باندې یادیږي. نو د دې نه یو انتخاب کړو، هر یو چې موږ خوښ وو یا مناسب وو د ډیټا لپاره هغه هم چې انتخاب کړو کلیک به پرې وکړئ. دا ډېر غټ دی، زه به یې لږ لوړ کړم. نو دا به ونیسئ. کله چې جوړ شو تاسو انتقالولی شئ بلې خواته. لږ نور هم لوړ کړم. یو ښه چارت عنوان لري. نو که چېرې تاسو دلته متوجه شئ دا عنوان لري او تاسو یې تغییرولی هم شئ. نو په دې باندې که ډبل کلیک وکړئ دا تاسو تغییرولی شئ. څه شو؟ هر چارت باید لیبل ولري. چارت پرته د لیبل څخه ډېر سخت دی چې سړی پرې وپوهېږي او معنا نه ورکوي. څه شو؟ او په چارت کې باید ډیټا معلومه وي. که چېرې تاسو دا ارقام ووینئ دلته ډیټا وي. څه شو؟ په دې چارت کې تاسو متوجه یئ دلته د جمع علامه ده. تاسو په دې باندې کلیک کولی شئ. دلته مختلف شیان ورته تغییرولی شئ. مثلا ډیټا لیبل ورته تغییرولی شئ. د هر نفر ایج یا سن باید د هغه کالم په سر باندې راشي. څه شو؟ ډیټا ټیبل تاسو غواړئ چې خپله دغه غونډ جدول د دې تر لاندې راشي. مثلا د هر نفر تر لاندې په دې منطقه کې هغه سن یې هم ورسره راغلی وي. مګر د ډېر ضرور نه دي. د دې په خاطر باندې چې اکثره په پښتو کې د ضرورت نه وي. دغه خطو ته که چېرې تاسو متوجه شئ دته هم ضرورت نه وي نو دته ګریډ لاین وي. ګریډ لاین هم د دې څخه لرې کولی شئ. ډیټا ټیبل هم لرې کولی شئ. صحیح چې موږ ډیټا ټیبل ته هم ضرورت نه لرو. دا چې کله انتخاب شو دا د تاسو یو مکمل جدول دی. نو هر وخت مو په یاد وي د یو ښه ګراف یا چارت لپاره عنوان باید موجود وي، لیبل باید موجود وي او ډیټا باید ورکړل شوې وي.